السلام علیکم ورحمت الله. تورخم هغه پنډغاړي ته راغلي وو چې کوم زموږ مسافرونه دې خوا راوړي. مخکې مو د سال لپاره افتتاح کړې وه، هغه ویډیو تاسو لږ وګورئ. همغه دغه د الحمدلله اوبه راووتلې، ټانکۍ مو ورته جوړه کړه، د اوداسونو ځایونه وشوه، سولر شیشې وشوې. زه به یو خبره دا وکړم چې د قمر بنسټ شعار دا دی چې وطن لپاره، هیواد لپاره اساسي بنیادي کارونه وکړي، دا نه چې بس هسې شواف لپاره یو څه وکړي، یو ورځ لپاره او نور خبره ختمه. که دغه پنډغاړی یا دغلته زموږ دا مهاجر وروڼه که وي او که نه وي، دا سا به انشاءالله دلته وي، دا اوبه به دلته وي. دا هغه دشته ده چې که تاسو ته د تورخم معلومات وي، یو وخت کې زموږ تیر حکومت، فکر کوم د ظاهرشاه حکومت یا د شهید سردار داود حکومت و، د اوبو په خاطر باندې صفري نقطه کې یو ساحه موږ پاکستان ته پرېښې وه، د دې په خاطر چې دې خو اوبو لږ مشکلات و. خو اوس لله الحمد صفري نقطه کې تاسو وکتل چې قمر بنسټ 3 ساګانې وباسلې، 4مه باندې کامیابه شوه. لله الحمد صفري نقطه کې زموږ اوبه ښه پرېمانه دي، مسجد اخوا چې څومره مشکلات و هغه ټول حل شل. اوس دغه وچه دشته کې تاسو به وینئ روزانه ټانکرې ځي د ډېر لرې ځای نه، په ډېر زیاته اندازه مصرف باندې دی ځي، اوبه راوړي، بیا دلته د کیمپ کې چې څومره خلک دي اوداسه لپاره، اسکلو لپاره دې ته توضیح کېږي. خو قمر دا وګڼله چې ولې نه همدلته د اوبو سیستم جوړ کړي د خلکو لپاره، او دا د اوداسو لپاره دغلته ټینکۍ شته ده، تقریبا 15,000 لیټره ټینکۍ ده. یو خو دغلته یو شي ده زما فکر شو د دغه د ساه ویستلو یا د اوبو لپاره، هغه خوشحالي خو ځان ته، خو دغه ځای ته زما یو فکر شو، په دغه ټینکۍ لیکلي میډ ان افغانستان، چې دا هم افغانستان کې جوړه ده. الحمدلله افتخار دی دغه وطن چې 40 کاله که په جنګ جګړې، هغه وطن چې د بارود او بوی نه پکې بل شیونه په ډېره کم وخت کې، په ډېر کم اندازه وخت کې لله الحمد دا مو خپله ده، خپل په لاس خپل وطن کې م جوړ آباده شوه. همدارنګه فکر کوم پیپ هم خپل د وطن دی، دا مو هم د خپل وطن دی. نو دغه تیږه چې تاسو وینئ دا هم چې لګولې لله الحمد دا هم د زموږ خپل د وطن ده. د میدان وردګو ماربلې به تاسو ته معلوم وي په ټوله بلکې اسیا کې نوم لري. نو یو خو دا دی چې سولر شیشې دا هم دغلته موږ لګولي دي هرات کې لله الحمد، د دې هم خپله کارخانه ده چې په اسیا کې نوم لري په کوالټي کې. نو ټول هغه شی ټول خپل د وطني تولیدات دي. دا خو یو طرف ته، بل طرف ته د دغه دشتې لپاره چې کوم ځای کې چې اوبه وي هغه ځای کې به انشاءالله آبادي کېږي، ځکه حیاتي ماده ده. نو هغه ورونو چې په دغه د خیر کار کې قمر بنسټ سره مرسته کړي او دغه جاري صدقه کې برخه اخیستې، الله تعالی د هغې نه قبولې کړي. دغه د سولر شیشې چې کوم یو تاسو وینئ ورسره په ده کې چې کوم پایپ دی، دغه سمرسیبل دا یو حاجي صاحب زموږ اوسېږي چې نن تقریبا 900 کورنیو ته ډوډۍ پروګرام هم په خپل غاړه اخیستی و، او دغه هغه په غاړه اخیستي و. الله دې ورته خیر و برکت ورکړي. دغه دی، دا به انشاءالله جاري صدقه وي، تر څو پورې ده نه استفاده کېږي، اجر به هغه ته رسېږي. ته که ما وینې زما ویډیو ګورې، ته هم غواړې د افغانستان په یو بله برخه کې اوبو ته خلکو ضرورت دی او غواړې پکې برخه واخلې، وټساپ نمبر در ښکاري، موږ سره شي انشاءالله. موږ به اساسي کارونه کوو، بنیادي کارونه به کوو، او همدارنګه جاري صدقه به وي. قیامت په ورځ به وایي رسول الله صم فرمایي یو بنده به د خپل ځان نه به خبر هم نه وي، خو د ده عملنامه چې کله د ده لاس کې ورکول کېږي چې ګوري ټول به نیکي نیکي، سړی به حیران کېږي چې ما کړي څه شی. زه خو په دنیا کې ډېر بدبخته وم چې هغه عملنامه ګوري، یا به یې لاره کې چاته پول جوړ کړی، یا به د اوبو سیستم چاته برابر کړي، خو یو کار به یې کړی چې هغه د پسې جاري صدقې به وي. نو که تاسو غواړئ دا یو ورځنی صحیح ده او چاته ډوډۍ ورکول یو ورځ خبره ختمه، همیش لږ فکر دا وکړئ چې څنګه خپل ځان ته د صدقه جاریه برابره کړم، چې تر څو پورې ته یې نه او عمل د خدای پاک رسوي، په نیکیو عمل د خدای رسوي. تاسو خبر یې چې قمر بنسټ شهرک جوړوي، موږ 80 کورونه اعلان کړي، خو انشاءالله هغه اوس 1.5 ته رسېږي. که تاسو نور هم مرسته کوئ، کېدای شي تعداد زیات شي، هغه هم یو جاري صدقه ده. نو راځئ موږ سره یو ځای شي په دې کاروان کې، انشاءالله باوري یم چې الله به درته اجر درکړي، او بل اطمینان او زړه سکون به هم خدای درکړي. دغه خل لا ټول شوي ځینې زونه سره یې بوشکې شته دي، تاسو وینئ. بچی واچوه به دې ځان ته. لوټۍ چا ده؟ تا وه؟ واخله ځه منډې وه، شاباسي بچی.